سلامونه ملګرو، جاوید وفا یم او روان یو نن ثوابې ډنډوکا کلي ته د څه ملګرو خواله خو دې سړي راله دومره په انتظار زړه ستړی کړو که نه چې پوره نیمه ګنټه ورته دلته روډ کې ولاړ یم نو اوس راغی او خپل سفر اوس جاري ساتو انشاءالله. او دغه ټول د ثوابې د پښتنې خوږې خورې دا مینه به تاسو ته انشاءالله په خپل ولاګ کې ښیو او موږ سره اوسئ. دا زورور شه دا سړی نه وي تیل زه اچوم نو بس وروره پوره 1000 روپو تیل یې راته واچولو. کله نه کله ښیي خرچه ښیي ټیکهدار دی که نه. او دا هغه ښایسته شهبازګړه ده کومه چې تریاک صاحب په خپله سندره کې هم ستایلې ده چې نن سبا ډېر زیات ټرینډ کې ده. ډېره ښایسته شهبازګړه ده. چاپیره دي نه غرونه دي په منځ کې یې پرته ده، چاپیره دي نه غرونه دي په منځ کې یې پرته ده. ډېره ښایسته شهبازګړه ده، ډېره ښایسته شهبازګړه ده او ډېره ښایسته شهبازګړه ده، ډېره ښایسته شهبازګړه ده. چاپیره دي نه غرونه دي په منځ کې یې پرته ده. مخکې به ځو مل را سره اوسئ او د ټولې لارې نه خوندونه واخلئ. کیپټن کرنل شیر خان مزار ته رالو او انشاءالله د دې ځای ټول سیټ اپ هم تاسو ته ښیو. زموږ هیرو دی، د پښتنو هیرو دی. کتونکو دې وخت کې موږ د کیپټن کرنل شیر خان مزار ته ورسېدو. سفټ په نه خبر نه ده، زموږ د ټولو زموږ د پښتنو یو هیرو دی. او زه به په دې موقع باندې د محمد علي ننګیال صاحب دغه دوه شعره تاسو ته ډالۍ کوم، خصوصا د دې په هکله باندې چې هر ځای نوم نشان لري، هر ځای نوم نشان لري، څه ښایسته ځوانان لري او نیغ چې په دشمن ورځي کیپټن کرنل شیر خان لري. نو دا زموږ د ټولو فخر دی، د ټولې ثوابې فخر دی، زموږ د ټولو پښتنو فخر دی او چې کوم دی نو زموږ دپاره یو هیرو دی. او نور موږ د دې دا ټول مزارات د دې ټول ګیلري تاسو ته په خپل ولاګ کې ښیو. موږ سره اوسئ. زما ډېر خواږه رونه یاران دوستان دي او نر خلک د عزتدار فیملی نه تعلق ساتي. خپل فرینډشپ جاري ساتو. 2020 نه پس 2026 کې دا ملاقات وشو. آخر کار 6 سال بعد ملاقات شو. لکه زما کلي ته چې راغلی 6 سال بعد راغلی او په ازادۍ خود زه خو رکشه چلوم نو زه خو درځم. ته راغلی او زموږ شپږ کاله بعد زموږ د سره ملاقات وشو او دا دی بشر خان او په کشمیر کې موږ یو دی او اوس چې کوم دی د کیمرې په ذریعه د خورو کلي سید آباد کلي چې کوم مسافر دي مصطفی دي هغې ته دې ډالۍ وي
مینوالو بس دا زموږ د نننۍ ورځې ویلاګ او موږ دلته ډنډوکا کلي ته راغلو. دوی زموږ ډېره زیاته بې کچه په پښتنه مینه زموږ هغه مېلمستیا وکړله او اوټس هم ته ډېر په اوږد زور ځان راخلاص کړو. دلته زموږ ملاقات بشر بھائی سره وشو، سجاد بھائی سره، او بیا بالخصوص سرماني صاحب نه موږ ښکلو ښکلې کلامونه ریکارډ کړل چې د پښتو څانګې نه به هغه تاسو ته نشر کېږي. په دې تلو تلو کې غواړو چې یو لنډ غونته کلام راته چې کوم دی ښایسته شان کلام راته ارماني صاحب ووایي، هغه تاسو ته ډالۍ کړو، بیا موږ له راکړي اجازت. ارماني صاحب ښایسته غونته کلام راته یو بل د تلو تلو کې ووایي. بره مې نوم د جانانو لیکو لاندې مې ملګرو خپل دستخط وکړو. واه بره مې نوم د جانانو لیکو لاندې مې ملګرو خپل دستخط وکړو. پوه شم که پوه نه شم تا مې څنګه حماقت وکړو. واه ډېر ښه. او ما خو اورېدلي چې د مینې بدله مینه وي. اها ما خو اورېدلي چې د مینې بدله مینه وي، خو ما نه یاره ستا مینه کې ټول کلي نفرت وکړو. واه ډېر ښه. او اوس یې خوښه خپله که مې سیزي او که مې نه سیزي، اوس یې خوښه خپله که مې سیزي او که مې نه سیزي، ما لکه لوار د اور بټۍ ته نږدېکت وکړو. واه ډېر ښکلی ډېر ښایسته. او ما وی زه به نن شپه د اشنا کلي کې تېره کړم. اها ما وی زه به نن شپه د اشنا کلي کې تېره کړم. هغه په ناخوالۍ راته د شونډو په سر ست وکړو. واه ډېر ښکلی ډېر زبردست ډېر زبردست. او دا چې ګل رحمانه د اشنا تندي کې چورڼي وو، دا جوړ غمازو زموږ میاشت کې شرارت وکړو. واه ډېر ښه. کتونکو راکې په دې شعر سره موږ له اجازه د لوی الله په امان.